د یادې ولسوالۍ د ګټې اخیستنې نیول شویو مراسمو پر مهال د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معین د یادې ولسوالۍ په جوړېدو خوښي څرګنده کړه او زیاتوله یې چې د افغانستان اسلامي امارت نظام په هره برخه کې مستقل او پوره واک لري. د په خبره اوس مهال چې د هیواد په هره برخه کې څومره تعمیراتي او د پرمختګ کارونه کیږي دا د اسلامي امارت د بودیجې د ولسونو په سرمایو د نظام تر چتر لاندې جوړیږي. د په خبره د تیر شل کلن اشغال پر مهال د هیواد زیاتره تعمیراتي ودانۍ تخریب شوې دي او هڅه کیږي چې د هیواد په کچه هرې ولسوالۍ ته چې ودانۍ نه لري داسې ودانۍ جوړې کړي. دغه نظام په داسې شکل جوړ دی چې ولس په نظام کې نظام په ولس کې دا ولس له نظام جوړ نظام له ولس نه جوړ. کورنیو چارو وزارت د دغه ټولو تاسیسات لپاره ستراتیژیک پلان لري او دغه پلان په سلسله کې الحمدلله په دغه تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې له 150 نه زیات اساسي ودانۍ هغه سرته ورسېدلې او یا په لږ کې دي رسېدلو په حال کې دي. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو لوی رئیس د خوست ولایتي مسؤلینو څخه مننه وکړه چې په هره برخه کې پوره مرسته ورسره کړي او زیاتولې چې پلان کې لري تر څو د ولسونو ستونزو هواري ته په اړونده برخو کې پوره رسېدنه وشي. خوست د ولایتي ادارې نه موږ ډېر ممنون یو د دې چې څومره پروژې موږ لرلې که هغه د برق د وصل وي که نور تعمیرونه وو او که د سولر او د برق پروژې په ټولو کې موږ سره ډېره همکاري کړې ده. الله تعالی دې اجرونه ورکړي. د آینده لپاره هم له دوی نه غوښتنه دا ده چې د خوست په ولایت کې نورې هم موږ ورته پروژې لرو. د یادو نیول شویو مراسمو پر مهال خوست مراسیال والی په یاده سیمه کې د ولسوالۍ تعمیر جوړول لویه اړتیا وبلله او زیاتولې چې د همدغې سیمې د ولسونو د بېساري جهادي مبارزې په برکت سره د یو داسې نظام درلودونکي یو چې د ولسونو ستونزو حل او خلکو ته خدمت کړل خپل مسؤلیت ګڼي. نوموړي له ولسونو وغوښتل چې د موجوده نظام د استحکام بقا او پرمختګ کې د تیر په څیر له دوی سره اوږه په اوږه ودرېږي. دا چې په تیره شل کلنه دوره کې مو د نظام د راوستو دپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړلې او موجوده نظام الله جل علا شانه په برخه درکړل. اوس به د دغه نظام په ساتنه کې موږ تاسو لاس یو کوو تر څو دغه نظام تر خپله پړاو ورسوو. سیموال هم د یادې ودانۍ په جوړېدو خوښ و او په اړونده برخه کې ورته د نورو ټولګټو پروژو غوښتنې هم کولې. اوس دغه امارت پر اطلاق سره خدای پاک دومره غر وکړه چې موږ ته دا ولسوالي دغه ستاروغله موږ تصګیرې به جوړېږي موږ برق شاپېږي پاسپورټ مې پکې کېږي هر څه په داسې کې خلاصېږي. څنګه په داسې کې ولسوالۍ تر څنګ دوکانونه جوړ شي نانوایۍ به جوړ شي همداسې کسبۍ به جوړ شي نو نه تنها چې ولسونو ستونزې سره حل شوې او د میشتو قومونو خلکو یې پوره یو د کاروبار پوره یوه زمینه مساعده شوه. د یادولو ده چې د ولسوالۍ یاده ودانۍ د 20 میلیونه افغانیو په ارزښت په 3 پوړونو کې جوړیږي چې 10 لوی او واړه اطاقونه لري.